السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه تاسو ورور حسن شاهد یو ځل بیا ټیکنیکل حسن یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومت ګرو په نن ویډیو کې ځل بیا ما تاسو لپاره داسې یو د کمال اپلیکیشن راوړی دی چې په دې یو اپلیکیشن کې بدانه تاسو ته ډیر زیات د کمال سیټینګونه میلاو شي. یعنی که تاسو څوک په واتس اپ باندې میسج وکړي او تاسو کله هم دغه میسج وګورئ نو هغه ته الته دغه رقم نشانونه شو کې چې تاسو دغه میسج وکړو او هغه ته پته لګي چې زما میسج وکړلای شو. او که چېرته تاسو په دې سیټینګ کې دنه د یو چا سره میسجونه کوئ نو بالکل بچا ته پته نه لګي چې د زما میسج وکړو کو ونه کړو. یعنی که تاسو سمپل لته کلیک واخلئ دلته به تاسو سره دنه څومره میسجونه چې تاسو په واتس اپ باندې راځي هغه ټول به تاسو ته شو کیږي. تاسو هغه کتلی شئ او بالکل به چاته پته نه لګي چې تاسو دغه میسج وکړو کو ونه کړو. یا که تاسو غواړئ چې د چا د واتس اپ سټیټس سیو کړئ بالکل په یو کلیک سره تاسو دلته سیو کولی شئ. یا که تاسو غواړئ چې چاته میسج وکړئ بغیر دغه د نمبر سیو کولو نه په واتس اپ کې تاسو ته ښکاري که تاسو مطلب چاته په واتس اپ باندې میسج کوئ نو تاسو به دغه نمبر په سټاپل په خپل موبایل کې سیو کوئ نو بیا هغه نمبر تاسو سره واتس اپ کې شو کوي نو تاسو میسج کولی شئ. خو په دې اپشن کې تاسو بالکل ډایرکټ هغه ته میسج کولی شئ. نو دا اپلیکیشن به تاسو ته چې ملای شي بیا به موږ نور څنګه استعمالو دغه ټول تقریبا سټیپ بای سټیپ تاسو ته خایم. نو دینه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل حسن سبسکرایب کړئ ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج نه سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ. نو پسټ اپل تاسو خپل موبایل کې د اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دې اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو په ډسکرپشن کې میلاوي شي او کوم ملګری چې فیسبوک کې زموږ ویډیو ګوري نو د ویډیو د پاسه به هم تاسو ته لینک میلاوي شي او لاندې د دې ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاوي شي. دا هغه ځان تاسو د اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کولای شئ. پسټ اپل په دې کې چې کوم اپشن دی اپلای ان چیټ نو لاست سین که تاسو کله هم په دې باندې کلیک کړئ نو دغه رقم تاسو ته چې څومره په واتس اپ باندې میسجونه راځي هغه ټول به تاسو دلته شو کیږي او تاسو بالکل څنګه چې عام طور په واتس اپ کې میسجونه کوئ هغه میسجونه تاسو دلته کولی شئ او بالکل به هغه ته پته نه لګي چې تاسو دغه میسج وکړه که ونه کړه. د دې نه ایکسټرا چې لاندې کوم اپشن دی زه تاسو ته هغه هم ښایم. دلته چې بل کوم اپشن دی نو په دې باندې تاسو د خپلو ملګرو سټیټس چې کوم دی هغه تاسو سیو کولی شئ ډېر زیات په اسانه طریقه باندې که زه په دې باندې کلیک کوم نو څومره سټیټس چې زما سره په واتس اپ کې دي نو تاسو ته ښکاري دا ټولې ما ته دلته شو کړلې. که زه وغواړم چې دا په خپل ګیلري کې د ځان سره سیو کړم نو تاسو ته ښکاري دلته میموري کارډ اپشن به دې کې شو کوي. زه به سمپل په دې باندې کلیک کوم نو دغه بالکل په یو کلیک باندې زما په ګیلري کې سیو شي دغه سټیټس. د دې نه وغیره دلته که تاسو غواړئ چې چاته میسج وکړئ ډایرکټ یعنی دغه نمبر به تاسو په موبایل کې نه سیو کوئ ډایرکټ به تاسو میسج کوئ نو سمپل په دې اپشن باندې کلیک کوئ. تاسو ته ښکاري دلته به تاسو وکړئ دلته هغه د کوم ملک دی هغه ملک په سلیکټ کړئ ورسره دلته به تاسو هغه نمبر ولیکئ کوم نمبر باندې تاسو میسج کول غواړئ او ګو ټو چیټ باندې په کلیک کړئ نو ډایرکټ په هغه ته میسج لاړ شي. ډېر زیات د کمال اپلیکیشن دی ضرور دا په خپل موبایل کې انسټال کړئ تاسو په هر ټایم کې په کار باندې شي راتلی. حکومت ګرو دا د ویډیو کو تاسو ویډیو خوښي دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ او موږ په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله پامان.